چمن کې پرلت سپین بولدک ته د تګ راتګ لاره یې وتړله. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. په چمن کې سلګونو پرلت کوونکو د چمن سپین بولدک لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخته وتړله. پرلت کوونکي وایي دا اقدام د خپل اعتراض په 21 ورځ وروسته تر دې وکړ چې د پاکستان موقت حکومت د دوی د غوښتنه چې په دې لاره د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورټ او ویزو لرلو پریکړه لغوه کړي نه ده منلې. د سیمې یو اوسیدونکی سمیع الله ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي ویډیو کې وایي چې د چمن بولدک په لویه لار ځای ځای اوسپنې او تیږې اچول شوي او دا لار د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. نوموړی زیاتوي لاره مکمله بنده ده، دا ډبرې یې اچولې دي او لاره یې بنده کړې ده. مخامخ پرلت هم ناستی او د چمن بارډر لاره یې بنده کړې ده. اخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الدین لغړی نن ویل چې په دې سیمه کې د بل هیڅ چا واکمني نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي. لغړی زیاته کړه چمن قبایلي وطن دی، موږ تر کندهار او کوټې پورې دلته قبایل پراته یو، زموږ دلته رشتې شته، زموږ ورونه دلته په چمن بارډر او کندهار کې شته، دلته ستا بارډر نشته، تاسې له اسلام آباده بارډر نه دی راړولی، د ډیورند کرښه تا جوړه کړې ده او که هر چا در سره جوړه کړې ده هغه وخت اوس تیر شو، اوس د ولس راویښ شو او اوس چې ته یو خښته په بارډر ږدې ډیر سوچ به کوي. هغه دا هم وویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره دا لاره پرانیستې وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې همدلته ځای پر ځای شي.